طالبان دوحې ناستې کې د ګډون لپاره د شرط په توګه ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ خپلول غواړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو یو معتبرې سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل دغه ډلې د ملګرو ملتونو د قطر پلاوي سره د دوحې درېیمه غونډه کې د ګډون لپاره 6 شرطونه وړاندې کړي. د طالبانو یو شرط دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ دیو ته وسپارل شي چې لا هم د پخواني حکومت استازي پرې ولکه لري. د تیر په څیر د طالبانو دوهم شرط دا دی چې د دوحې درېیمه ناسته کې دي د افغانستان لپاره کوم خاص استازي نه ټاکل کیږي. درېیم شرط دا ښودل شوی چې غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه دي له دوی سره سلا مشورې وشي. د طالبانو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې طالبان نه غواړي د دوحې درېیمې ناستې په اجنډا کې له 6 پورته د نجونو د زده کړو د میرمنو د کار او همدارنګه د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو په اړه موضوعات مطرح شي. د طالبانو سرچینې وایي دوی د ملګرو ملتونو د قطر پلاوي ته وویل چې دا د افغانستان د کورنۍ موضوعات دي او د حل لپاره یې د مناسب چاپیریال او جوړېدو په هڅه کې دي. سرچینې زیاتوي طالبان دغه پلاو ته په ډاګه کړې ده چې دغه ډله یوازې افغانستان پر راغلي امنیت د نشه یي توکو له منځه وړلو او د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش پر ضد ګامونه پورته کېدو په اړه بحثونو ته چمتووالی لري. دغه سرچینو وویل کابل ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوي له طالب چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې د دوحې درېیمه ناسته کې به د نجونو د تعلیم، د ښځو د کار، ټولګډون حکومت، زندانونو ته د ملګرو ملتونو د بشري برخو لاسرسی او په افغانستان کې له القاعده سره د طالبانو د اړیکې پرې کېدو او د شته تعامل په دوام خبرې وشي. د طالبانو سرچینې وایي تر اوسه دغه ډله د خپلو وړاندې شویو شرایطو د منلو په تمه دي او بیا له هغه وروسته د دوحې په درېیمه ناسته کې د ګډون یا هم د نه ګډون پرېکړه کوي. د غرب یو ډیپلوماټیکي سرچینې هم افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویل چې طالبان د دوحې په درېیمه ناسته کې د افغان د استازو له ګډون او د ځانګړي استازي ټاکل کېدو سره هم کلک مخالفت لري. دغه ډیپلوماټیکه سرچینه زیاتوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ غوښتلو په هکله د طالبانو شرط د دې ډلې یو تکتیک دی ځکه دوی پوهیږي چې امکان نه لري دا څوکۍ وروسپارل شي. طالبانو د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې درېیمه ناسته کې د ګډون ونه کړ، خو درېیمه ناسته کې د ګډون لپاره یې د سازمان د سرمنشي مرستیال تېره اونۍ کابل ته لاړ او همدارنګه له تېرې پنجشنبې راهیسې د قطر پلاوي هم کابل کې دي. د قطر د دولت وزیر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوي طالب چارواکو سره لیدنه کې دا ډله په دغه غونډه کې د ګډون ته هڅولې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر محمد عبدالعزیز او مل پلاوي سره په کتنه کې د دوحې په درېیمه ناسته کې د طالبانو د ګډون شرایط پر ځای وبلل او په وینا یې ټول دې په دې باور دي چې طالبان له ګډون پرته دغه ناسته کې بې ګټې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد نوید ټویټ له مخې په دغه کتنه کې متقي په ټول کې د دوحې ناستې د موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ په وضاحت سره وړاندې کړ او هم یې په دې غونډه کې د اقلیم د بدلون، خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه د بحث کولو سره رضایت څرګند کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په لیدنه کې د دوحې راتلونکې ناستې پر اجنډا او ترکیب خبرې وکړې. متقي ویل چې د دوحې راتلونکې ناسته کې د مخدره موادو پر خلاف مبارزه، مالي او بانکي مسایل او اقلیمي بدلونونو په اغیزو په اړه بحث موارد کېدلی شي. د دوحې درېیمه ناسته کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د جون په 13 او مۍ جولای په لومړۍ نیټه ترسره کیږي. ملګرو ملتونو دغې ناستې موخه له افغانستان سره په همغږۍ او منظمه توګه د نړیوالو تعامل غوښتنه کړې. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر، تر بیا هم په الله سپارم.